بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو چې د خپلو یوټیوب چینل لپاره یو ښایسته شانتې لوګو جوړه کړو، ترسو پورې زمونږ مينوال ځانته راجذب کړي. او هم زیاتره دوستانو دغه غوښتنه وه چې موږ باید د لوګو په اړه یو ویډیو جوړه کړو. موږ هم دغه ویډیو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شي، دغه شان د لوګو جوړه کړو. نو کول خو تر ټولو اول زمونږ چینل ته نوی راغلی یاستئ نو په سر کې زمونږ چینل سره سبسکرايب کړئ او هم د سره دغه ټلی آیکن ووهئ تر څو پورې زمونږ نوې ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. ښه دوستانو، د تمبل نه پوه شوي یاستئ چې څنګه کولی شو موږ ځان ته د خپل چینل یا هم د صفحې لپاره یو ښایسته شانتې لوګو جوړه کړو. دوستانو د لوګو جوړولو لپاره باید تاسو ځان ته دغه اپلیکیشن له پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، د پکچر لپ په نامه باندې. دغه اپلیکیشن ډېر په زړه پورې اپلیکیشن دی او دې کې ډېر ښایسته لوګوګان جوړېږي. دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو پورې وپوهېږئ څنګه یو ښایسته لوګو جوړه کړو. ښه دوستانو، تاسو به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، پکچر لپ دا مو کله خلاص کړو. دوستانو دغه شانتې یو مخپاڼه راځي. دوستانو دغه شانې مخپاڼه همیشه دې کې به اول تاسو د هر څه لوګو جوړولو نه مخکې به تاسو د دې سایز انتخابول ټول نه مهم په دې دي دوستانو چې زیاتره به موږ ته مشکل پیدا کېږي. داسې مشکل پیدا کېږي دوستانو چې څنګه به دغه چې کوم دی د که چېرته موږ د فیسبوک لپاره کور فوټو جوړول غواړو یا هم د یوټیوب لپاره یو کور فوټو جوړول غواړو، نو هغې لپاره سایزونه مختلف دي. دې کې دوستان 3 اپشنونه دي. دا دوستان تاسو کتلی شئ، دا د دوی مخکې نه بلډ راغلي دي. دې کې ډیزاین تاسو خپل ډول جوړ شئ. دې کې دوستانو ایډیټینګ کېږي، ټکسټ کې لیکېږي. په دې کې دوستانو بیا یو عکس ته کولی شئ د خپلې ګیلرۍ نه راوړئ. په دې کې دوستانو ته کولی شئ چې د ګیلرۍ نه عکس هم راولئ. هم دوستانو تاسو کولی شئ چې ایمیج سایز او په آخره کې دوستانو لږ بیا د ایډیټینګ کار دی. ښه دوستانو، موږ لوګو جوړو دې لپاره چې ویډیو ډېره اوږده نه شي، موږ زر ویډیو پایلوو. ښه دوستانو، موږ دوستانو ډایرکټ داسې کار کوو. تاسو به په سر کې دوستانو ځان ته یو شیپ والئ. شیپ چې مو واخیستو دوستانو ډېر په مخني سره موږ سایز انتخاب نه کړو، باید موږ سایز ته اول انتخاب کړو تر څو پورې بیا موږ په عذاب نه شو دې سره. ښه دوستانو، دلته ګورئ دوستانو کسټم انتخاب دی، مخکې نه به خپل خوښه باندې هر سایز ډالي. بیا دلته دوستانو سکویر دی، پروفایل پکچر سکویر دی، دا یوټیوب تھمنر دی، بخښنې سره چینل بینر دی، یوټیوب تھمنر دی، فیسبوک کور آرټ دی، ګوګل پلس کور فوټو دی، ټویټر سایز دی. ښه دوستانو، موږ د دغه لپاره یو یوټیوب لپاره موږ ځان ته یو دغه جوړو. دې لپاره موږ هم د یوټیوب دغه الو دوستانو چینل بینر الو. تاسو دا شی دوستانو واخیستو، تاسو به دا ټکسټ ډیلیټ کړئ. له هغې وروسته به دوستانو تاسو دلته کلیک وکړئ. تاسو ته زه په برش باندې روښانه کړم دا ځای. په دغه ځای به کلیک وکړئ. په دغه ځای کلیک وروسته دلته به تاسو وګورئ شیپ راشي. شیپ چې مو کله واخیستو دا شیپ به دوستانو ګول کړئ. ګول نه وروسته به دوستانو دا تور کړئ. تور مو کړو، دا به داسې راغټ کړئ دوستانو خپل حد مطابق چې څونه کولی شئ تاسو یې غټ کړئ. له هغې وروسته به دوستانو یو دانه بل همداسې شیپ والئ. شیپ اخیستو وروسته دوستانو دا به همداسې سپین پرېږدئ او دا به داسې غټ کړئ. دې بل سره به یې لږ شان دې بل نه به یې لږ شانتې کوچنی کړئ دوستانو. دې نه به یې لږ شانتې کوچنی کړئ. ښه دوستانو، دا چې مو وکړو دوستانو بیا به راشئ دلته په دې ځای به کلیک کولو وروسته دوستانو دا دواړه به له دې ځای نه انتخاب کړئ او دا دواړه به مرج کړئ دوستانو. دا چې مو کله مرج کړو دوستانو بیا به داسې کار وکړئ دوستانو چې یو بل به شیپ والئ. شیپ اخیستو وروسته به دوستانو هماغه شانتې دلته هم تور انتخاب کړئ او دا به کوچنی کړئ، داسې کوچنی به جوړ کړئ. دا چې مو داسې جوړ کړو دوستانو دا به اوکې کړئ. له هغې وروسته به یو بل شیپ والئ دوستانو. شیپ چې مو کله واخیستو دوستانو بیا به په شیپ کلیک وکړئ، خو دا به همدغه شانې سپین پرېږدئ. د هغې په شانتې هماغه څنګه چې مو هغه جوړ کړی و دغه شانتې به دا هم جوړ کړئ. دا دوستانو تاسو زه ویډیو اوږدېږي ډېره، دې لپاره زه جلدي لګیا یاستم تر څو پورې تاسو همداسې که په قلاره وکړئ نو ډېر ښایسته جوړېږي. ښه دوستانو، دا چې مو وکړو تاسو به راشئ دا ټول به په یو ځای سره مرج کړئ. مرج کولو مخکې دا ټول انتخاب کړو موږ، دا به داسې مرج کړئ. دا چې مو کله مرج کړل دوستانو بیا به راشئ دوستانو تاسو د اریز په نوم باندې دلته یو دغه دی، دا دی اریز کلر. دا چې مو کله کلیک وکړو دوستانو دا به داسې یو انټرفیس شو کړي.
ښه دوستانو لږ شان کوږ هم دی تاسو کولی شئ چې سم یې جوړ کړئ اوس دې نو داسې موږ کوو چې زر جلدي کې جوړو ځکه دغه شانتې موږ ته سم نه راځي لګی دوستانو بیا به داسې وکړئ دوستانو چې دغه شانتې یوه پټه به واخلئ دغه نورو په شانتې او په دې ځای به یې داسې کېږدئ صحیح دوستانو داسې راشي چې باید پرفیکټ برابره وي کلر به ورته تور انتخاب کړئ صحیح شو دوستانو له هغې وروسته به یو بل شیپ والئ دا به همداسې څونه چې د دې سایز وي هغومره سایز کې به دا داسې دا غټ کړئ دوستانو اوکې وهلو وروسته به دوستانو دا یو ځل بیا مرچ کړئ ټول چې مرچ کړل دوستانو بیا به راشئ اریز ته اریز ته چې دوستانو دا به دغه شانتې یو انټرفیس پرېږدي ښه دوستانو دلته به دوستانو موږ وکړو دلته به بیا راشئ ایډیټینګ ته بلته به خپل چینل نوم ورکړئ موږ ورکوو پښتو ټیکنیکل بیا به اوکې باندې کلیک کړئ اوکې باندې کلیک کړو دوستانو دلته به راشي دوستانو دې ته به فنټ ته به ورشي فنټ کې به دې ته یو ښه شانتې فنټ انتخاب کړئ هر فنټ ستاسو خوښي فنټ ورته انتخابولی شئ یو ښه شانتې فنټ به ورته انتخاب کړئ زه ورته دا انتخابوم دا سم نه دی دا یو بل شانتې ښه شانتې فنټ به ورته وګورو تاسو چې هر یو فنټ خوښوي ځانته یې زر انتخابولی شئ او که چې ته انټرنیټ لرئ نو کولی شئ چې مای فنټ ټول باندې دلته تاسو انټرنیټ نه هم راوالئ تاسو انټرنیټ نه کولی شئ نور فنټونه راوالئ که انټرنیټ چې ته لاسرسی لرئ ورته ښه دوستانو ما دغه فنټ راواخیستو مې ته انتخاب کړو دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ تر څو پورې که په ویډیو یو ټایم مسینګ کړو دوستانو بیا نه پوهېږئ تاسو په دې باندې دوستانو دې به دا سایز داسې غټ کړئ لغونته کې او دا به داسې معمولي شانې که کش کړئ نو ښه به وي دا رقم دوستانو دا به بېرته داسې کوچنی کړئ بخنې سره دا به دلته سایز ورته بېرته ریسایز بیا کړئ چې کله مو دا داسې وکړو دا به په منځ کې کړئ منځ نه وروسته به ورته یو ښه شانتې کلر انتخاب کړئ زه ورته دا شین کلر ورکوم له هغې وروسته به دوستانو ته لږ بیکګراونډ هم ورکوو بیکګراونډ چې مو ورکړو ورته دوستانو بیکګراونډ کې به دغه بیرغي کلر ورکړو چې هر کلر تاسو لا ته خوښېږي هماغه شانتې کلر ورکولی شي بیرغي کلر ورکړو دوستانو لږ شانتې به سټروک ورکوئ ورته موږ سره تیار سټروک شته دی هماغه بیرغي سټروک دی موږ یې هماغه ورکوو تاسو خپل طاقتی شي چې کوم سټروک تاسو خوښ ورکولی شئ شیډو به ورکړئ لږ شانتې ورته که نه یې ورکوئ مې ورکوئ اړتیا نشته ورته دوستانو بیا به راشئ تاسو دلته پرسپیکټیو ته چې راغلی دوستانو دا به داسې معمولي شانتې لږ کش کړئ پام مو وي چې دوستانو چې لوګو نه بهر ونه وځئ هر څه چې کوئ په درنه په لوګو کې کوئ دا به داسې معمولي شانتې کش کړئ تر څو پورې دا ډیزاین یې لږ ښه شي دې پلوه هم داسې به وکړو تاسو که دوستانو په قلاره یې جوړ کړئ نو ماشه انشاءالله چې ډېر ښایسته به راشي زه ډېر جلدی کې ځکه چې ویډیو اوس هم ډېره اوږده شوه ښه دوستانو تاسو خپله ترتیب سره برابرولی شئ چې څنګه ستاسو په زړه وي هغه شان برابرولی شئ دا اوس سمه نه ده تاسو یې کولی شئ چې خپلې په ترتیب سره سم برابره کړئ ښه دوستانو دغه شانې به تاسو دغه منځ کې ولیکئ بیا به ټکسټ والئ دوستانو له هغې وروسته به دوستانو داسې وکئ چې دلته به ولیکئ ویلکم خو کولی شئ ټول په کیپیټل کې ولیکئ نو ډېر به ښه وي
ټول به په غټ حروفو کې ولیکئ ویلکم ټو بیا به اوکې کوئ دوستانو ډېر زیات بخښنې سره هر کله چې دوستانو کار کولی دغه نور سره لاک کوي دغه دواړه اوس به دوستانو چې موږ خپل کار کوو نو زموږ کار کې به خلل نه راولي ښه دوستانو دې لپاره به اول داسې وکړئ چې دې ته به سایز ورکړئ لږ شانتې همدغه شانتې چې مخکې مو څنګه وکړو سایز به لږ شانتې چې مو ورکړو دوستانو له هغې وروسته به راشئ کلر به زر ځکه چې دوستانو ویډیو لږ زر کومه ویډیو ډېره زیاته اوږده شوې زما ورته پام نه و بلکل بیا به دغه ورکوئ دوستانو لږ شانتې به دوستانو که بیکګراونډ ورکوئ لا خبره ده بولډ یې کوئ یا یې هلته ورته یو بل ډیزاین انتخاب کوئ ورته بیکګراونډ انتخاب کوم بیکګراونډ کې به ورته دغه کلر والم چې کوم کلر صحیح هغه دغه مته واخیستو لږ شان ورته سټروک هم ورکړو سټروک هم ورته ورکړو ښه دوستانو هر کله چې مو دا کارونه سره وکړل دوستانو بیا به راشئ د کریف ته چې راشئ دوستانو دا به دا رقم راتاویږي دوستانو او دې نه به دوستانو تاسو اوس دا بیکګراونډ لرې کوئ ځکه چې بیکګراونډ لرې نه کوئ نو بیا هلته ډېر بدې ښکاري بېرته به بېرته راشئ بیکګراونډ به ترې بېرته لرې کوئ بیکګراونډ لرې کول طریقه هماغه شان را به شي دلته به بیکګراونډ آف کوئ ورته هر کله چې مو دا آف کړو دا به داسې لږ راکښته کوئ که غواړئ چې یاره فانټ یې بدل کړئ نو په اسانۍ سره یې کولی شئ او که نه نه وایئ چې نه یې بدلوو نو مې بدلوئ څه ورته لږ ټالیک کوم یې هم لږ شانې مې کوک هم کو ښه دوستانو که چېرته فانټ یې بدلوئ نو کولی شئ په اسانۍ باندې فانټ یې دلته نه بدل کړئ هر رقم چې ستاسو خوښه وي ما دا رقم انتخاب کړو ښه دوستانو بیا به راشئ دوستان دا به هم لاک کړئ تر څو پورې دغه زموږ کار خراب نه کړي بیا به دوستان راشئ یو بل ټکس به والئ او دلته به اخره کې لاندې کیپیټل کې ولیکئ چینل که ستاسو فیسبوک وي نو بیا به تاسو فیسبوک لیکئ فیسبوک پیج به تاسو لیکئ صحیح ده دوستانو که چې تاسو دغه لپاره جوړوئ نو بیا به داسې کوئ صحیح ده ښه دوستانو دې له همدغه شان سایز زر زیات کړو ویډیو یې پر سټاپ کومه چې ډېره نوره اوږده نه شي ښه دوستانو هماغه شان دې به چې دا جوړ کړو بیا به راشي کریف دوستان دا به دې لاندې طرف نه بینډې کوي دې طرف ته دا به کم کوي چې بینډینګ هم ورته کم کړو دوستانو دا به دې ځای کې داسې برابر کوي ورته خپله دوستانو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره یې دا داسې ورته برابر کوي دوستانو دا اوس هم سم نه دی تاسو یې کولی شئ چې خپله یې سم کړئ خو دوستانو ځکه چې ویډیو تیز روانه ده زر کار کوو اوس هم پکې ډېر زیات وخت ونیول شو نو کولی شئ تاسو سایز یې بېرته کم کوئ داسې ښه تقریبا دوستانو زمونږ لوګو جوړه شوله ښه دوستانو بیا به راشئ ټرانسپرنټ ته ځکه همیشه چې دغه لاندې بیکګراونډ سره نه شي دا ټرانسپرنټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو دا به بېرته داسې سیف ایز امیج کوي ښه دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو څنګه کولی شو چې د خپل چینل لپاره یو ښایسته شانتې لوګو جوړه کړو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو د خوښې وګرځي تر څو پورې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره حاضرېږو خپل ورور ته اجازه ورکوئ د خدای په امان